السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ورځې ولاګ شروع کړو. خبره نن ورځې ولاګ سٹارټ شو د سټوډیو نه. بیک ګراوند نه به تاسو ته اندازه شوي ده چې داسې کیسه راکنه زه هره ورځ وایم زه به ډیلی ولاګ سټارټ کوم، ډیلی ولاګ به سټارټ کوم، خو بس میسنګ راشي څه کیسه کتاره خطا شي نو زما هغه ډیلی ولاګ چې دی ګډوډ شي. پرون ما په دې وجه باندې مطلب ولاګ نه دی کړی که نه چې تاسو ته پته ما مینی ولاګ کړی پرونو. کو چېرته تاسو اوسه پورې زما مینی ولاګ نه سبسکرایب کړی که نه لاړ شئ یاره ډسکرپشن کې لینک پروت دی. چینل نوم انتظام نہیں مورمیز ولاګ سرچ کړئ دا طاهر ولاګ بلاویږي. لاړ شئ ډسکرپشن ته او سرچ کړئ چې طاهر مینی ولاګس. می نواز چې کنه ته بور کوي ته تاسو خبرې کوي چې مینی ولاګ سبسکرایب کړئ دا چلو هغه چرګه زه ته خپل خبرو کوم ان شاء الله در روان جمعه پرز بم غزو ګرون تا کرکټ میچ کتل لزا طاهر رمیزو خبر یو داره او بل خبر تاسو ته په سره زونګ ویډیوګان را روانې دوه درې په دې روزې نه مخکې ان شاء الله تعالی روزې پورې برازي ان شاء الله. نو زه ته خپل خبرو کوم طاهر را تاسو لګیاري مینی ولاګ سبسکرایب کړئ دا چلو هغه چلو. او په دې ټیم کې زموږ سټوډیو حالات چې کای بار دا وینه هر څه ګډوډ پراته دي او ملک ټول ګنده شوی دی دا چې کای او څنګه تاسو ته نه وي کنه چې مونږ مین چینل ویډیو را روانې دي نو زموږ مین چینل ویډیو لپاره به دا ځای هر څه چې دی ګنده صفا کول غواړي نو د ټول ناول به داسې کار کوو نه دا صفایي به سټارټ کوو. دا چې کای تاسو دا دلته پته نه کم قسمه خلک پاتې دي په کټ کې وډو کې پراته دي سړی خواره پاتې کېږي دلته سړی خواره مالګه وینه کوم ځای پراته رهي. کو چېرته تاسو مزګار یې که نه کار روزګار هم ډېر نه نو په خپل کور کې د خپلو خویندو میندو سره د کور په صفایي کې امداد ضرور کوئ. یو خو دا که نه چې صفایي نیم ایمان دی، بله دا که نه چې کوم ځای صفایي کوم کور صفایي د کور مخه صفایي نو مطلب چې درېمګړی سړی راشي هغې کور ته یا په لار باندې تېرېږي نو وګوره څومره ښکلی خلک دی، څومره پاک خلک دی، د خپل کور څومره خیال ساتي، د خپل د کور لارې څومره خیال ساتي نو دا ضرور کوئ. خو مونږ چې یو نو مونږ خو ناراض یو. کله چې تاسو د هغوی سره یو ورځ په صفایي کې امداد وکړه نه مطلب خپلو خویندو میندو سره نو تاسو ته پته لګي صفایي کول چې دي که نه څومره ګران کار دی. لکه مطلب زموږ کورونو داسې غټ غټ غولي که نه هغه ټول جارو کېږي هر سهار هر ماښام نو ډېر ګران کار دی. مونږ دا لږ غوندګې ځای صفا کوو دا وینه دا چې کوې دا لږ غوندګې ځای دی او دومره زیات ستړي شو لکه مطلب هره ورځ موږ ورته ډډ هم نه لګي چېرته هفته دوه هفتې بعد صفا کوو. دا ولې چې مطلب مونږ ستړي یو دا هغوی هر سهار هر ماښام دا چې مونږ کوي د هغوی سره لاس امداد ضرور کوئ. او دا اوس چې په دې ټایم کې زموږ سټوډیو اوس دا وینې څومره ښکلی سیټینګ وشوې چې دا خبره کې که نه چې له خور او مور سره ځای صفا کوه که نه دا دې ولې کېدو څه پورې دا نه کوله خو واده یې نږدې شوی دی به د خپلې ښځې سره بیا لګیایي نو دې اوس ځان له هغه لین سیده کوي چې بیا زه بد نه ښکارم. ما پکې ښځه نه ده یاده کړې ما صرف خور مور یاد کړو که نه نو بس دا کیسه ده که نه چې لکه هغې سره هم کوئ بس خبره نه ویل دا ښځه ده چې مور خور نه وي وي به هغې سره هم کوئ. ها وینې دا بوټي څومره ښکلي په یو کتار شوې دا وینې ډېر خوند دی وکړو سټوډیو. ها بھائی نو اوس داسې خبره ده که نه نن زموږ ویډیو چې ده که نه مین چینل ویډیو شوټ چې دی که نه هغه پاتې نه هغه نن نه کېږي بس څه کارونه مارونه دي نو په هغې وجه باندې زموږ ویډیو چې ده که نه هغه پاتې ده. اوس بھائی داسې خبره ده که نه چې بس هسې سټوډیو کې نه کړي نو وځو چېرته بازار غلته څه کارونه مارونه دي هغه به وکړو او ولاګ به کوو ګپ شپ به لګوو چېرته ځای ما نو موږ سره اوسه. ها
ها بھائی نو اوس په دې ټایم کې رسیدم بازار ته او بازار ته رالم دا اخون لره خوا د اخون لره څنګه چللې یاره خدای پاک ته رڼا کړي سودا مودا ډېره پرته را وریځې پریشانه کړی ما او مهنګایي ده یاره ډېره زیاته او که نه اخون لره دا ټوله سودا راوړې خو د باران د وجې چې دی که نه ټوله پرته راله خرڅه شوې نه څه لږه ډېره خرڅه شوې ده زه اوس رالم دا کاپي مې راغستو حساب کتابونه مې له کلیر کړو اوس پوهېږي که نه چې د بل ځای کې چې کوم دوکان دی راځه هغې ته ځو چې هلته حساب کتاب کلیر کړو ایسه چې ځو راځئ ګپ شپ په لګو چېرته ځای ما سټی ټیون نو داسې کیسه وشوه که نه چې اوس په دې ټایم کې راغی علیزر زما خوا ته علیزر څنګه چللی علیزر چوټي شوې ډیوټی او داسې کار کوو چې ډېرې ورځې وشوې چې مونږ خپل کالج ته نه یو تللي زمونږ مطلب د استادانو سره نه میله شوي دلته زمونږ ډیپارټمنټ کوم هیډ دی هغه سره نه میله شوي راځه ځو ډیپارټمنټ ته وایي صحیح ده دا مخامخ چې تاسو کمینه یې که نه نو په دې کې ستاسو روډ زده کړه کړې ده دا پورې پلیکس پکې نه وی لګېدلی دی تا پکې هم نشي او ده پکې هم نشي دلته زده کړه کوي ډیپارټمنټ آف کمپیوټر ساینس پورې چاچا چې ناسته که نه بشیر چاچا دی او دا چې زمونږ ډیپارټمنټ چاچا بشیر چاچا ده دی ها چاچا دی چاچا دی چاچا دی چاچا دی چاچا څنګه یې ښه برابر یې څنګه چلې خلي صاحب څه شو داسې وه یاره داسې کیسه وشوه که نه بھائی چې مونږ رالو په ډیپارټمنټ بند دی زمونږ چې کوم چیرمین صاحب دی هغه تللی دی چېرته پته نه لګي چېرته وتی دی او ډیپارټمنټ ټول بند پروت دی دا چیکه یې هر یو د تاله لري زمونږ نن دا راتګ چې و که نه اوس بھائی مونږ واپس رالو د اخون لاله دوکان ته او داسې خبر ده که ځان له مو دا ماشین صفا کو او په دې باندې اوس د مالټې جوس کو ځان له بغیر ملاوټه نه مالټې جوس دا مونږ مالټې سپینې کړې دا چیکه یې دا چیکه ها بھائی نو ټول کارونه مارونه مې ختم کړو او اوس رالو مازدیګر هم راوړو سرملک بابا ته شاعر یو مصره کوي موږ له پوره راځیم نه خو ټول کارونه مې روانېږي مازدیګر به ته جانان کلي ته وړم ګیر چاپېره موسم چیک کوي باران شوی دی دا وینې غرودار څه چې نه ښکلي شوي دي دا چیک کوي بس دلته ورته یو پیاله چې وسکو بیا به چکر ولګو تاسو هم د ځان سره بوځو چېرته ځئ ما هوای نو اوس په دې ټایم کې ستاسو روډ تاسو ته مخاطب دی د خپلې حجرې نه دا چې کوي بھائی ځان ته مهنګیټی کې اور بل کړی حجره مکمل خوش دی هېڅوک هم نشته دی چکر مو ولګو واپس رالو بھائی یخني چې ده که نه باران سره دوباره زیاته شوې ده بھائی داسې خبره څنګه چې اوړی نه وته که نه دا شانتې اوس جمع هم نه وځي لکه دا اوس د مارچ میاشت مارچ په میاشت کې چې که نه مطلب اورونه مورونه خلکو ختم کړي نو دا بارانونو سره چې دی که نه نو جمع بیا شروع شو دوباره شو خو زه روژه را روانه ده او ښه خبره ده چې روژه یخه وي که نه ګرمي پکې زیاته نه سړی پکې ډېر تږی کېږي وږی کېږي خو لږ مطلب تږی کېږي نه نو دا هم د الله پاک یو لوی نعمت دی زموږ دپاره بد به نه غواړو د بارانو اوس بھائی داسې خبره ده که نه چې بس زه خپل بلاګ چې دی که نه په دې ځای باندې راغونډوم زمونږ بلاګ چې دی که نه په دې ځای باندې سر ته رسي انشاءالله پر روان بلاګ کې به نور ګپ شپ لګو نو زمونږ سره به یې چېرته به ځای نه مونږ ته به ښکلي کمنټس کوئ او ویډیو به لایک کوئ شیر کوئ به مو تراوم لا پوری اجازت ورکړئ خپل رول لا د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل خیال ساتئ دا چاپېرچل چې زه اکثر تاسو ته وایم که نه نو زما مطلب دا دی که نه چې ګیر چاپېره نن بلاګ چې دی که نه ټول په صفایۍ و نو مطلب خپل ګیر چاپېره کور خوشه وغیره چې دی که نه نو صفایي ضرور ساتئ د لوی الله په امان